ستاسو ماغزه یې درمات کړي، نور تاسو نشئ کولی حتی د یوې ورځې لپاره خپلو موخو ته متداوم کار وکئ. تر دې حده یې په ژوند کې بوخت کړي یاست چې ان د خپل ژوند تر ټولو مهمو افرادو ته وخت نشئ ورکولی. تاسو غلامان شوي یاست. ستاسو ماغزه اسیر دي. تاسو د موډرنه غلامۍ ښکار یاست. او که چیرې تاسو خپل ماغزه نشئ کنټرول کولی نو ستاسو ژوند بې ارزښته دی. ځکه موږ یوازې خپل ماغزه کنټرول کولی شو او بس. اما اوس د هغې کنټرول هم تاسو نه لرئ. زه هوا نشم کنټرول کولی، زه نور خلک نشم کنټرول کولی، زه حتی د خپل زړه ضربان نشم کنټرول کولی. پرته له فکر کولو مو نور هیڅ هم ستاسو په کنټرول کې نه دي. او که اوس ته د خپلو مغزو کنټرول هم نه لرې نو ستا د ژوند د کنټرول کچه ستا له خوا 0 ده. او د همدې امله ناست یې، د همدې امله وایي چې خفګان لرم. ولا پرون ښه وم ډاکټر صاحب، نن بیا خفه یم. اما باید پوه شئ چې که د خپل مغز کنټرول بیرته لاسته راوړې د هر څه کنټرول درته ډېر اسانه دی. اما فکر وکړه چې څنګه امکان لري د خپلو مغزو کنټرول دې ستا په لاس کې نه وي. دا د سستۍ او تنبلۍ اوج نه دی؟ آیا ستا خپل پلار په تا نه شرمیږي؟ آیا کورنۍ دې له تا ستړې نه ده؟ او ته بیا هم وایي چې زه نه پوهېږم څنګه ځان بدل کړم؟ ته بیا هم وایي چې زه نشم کولی خپلو وسواسو سره مبارزه وکړم؟ ورشه خپل پلار ته دې مخامخ ودرېږه، ورته ووایه پلاره ما کولی شو ډاکټر شم، انجینر شم، سیاستمدار شم، ما کولی شو بیلونر شم، خو ما وبخه د دې هر څه په ځای ما وټاکل چې لوس فلمونه وګورم، انټرنټ نه کار واخلم، جرک ووهم او بالاخره په خپلو ماغزو کنټرول له لاسه ورکړم. آیا دا کار کولی شي؟ نه. ولې؟ ځکه اوس هم د ځان سره صادقه نه یې، ځکه اوس هم ځان ته دروغ وایي، ځکه اوس هم نه غواړي چې خپل کنټرول بیرته په خپل لاس کې واخلئ، ځکه اوس هم د خپلو غلطیو د منلو جرأت او همت نشئ کولی. خو که کولی شئ چې خپلې ټولې تېروتنې ومنئ، د هغه تېروتنو ټولو سزا ګاللو ته تیار شئ، نو ته لا هم د بدلون چانس لري. د یو نر په توګه باید ستونزې ومنئ، خپلې وینې ته، خپل خدای ته، خپلې کورنۍ ته، خپل ژوند ته او خپلو موخو ته وفاداره اوسئ. او باید ووایئ چې زه د یو بایلونکي په توګه نشم مړ کېدی.